السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سنة کړی چې د جماع په حالت کې چې ښځه ټوله لڅ یا خاوند لڅ وي، دا د شریعت د نظر څخه څنګه دی؟ محترم فقهای کرام وایي اتفاق د علماو پر دې باندې دی چې په جماع کې باید سړی مستور وي، ځکه دا یو سنت عمل هم دی. هر چا که مخالفت وکړي هغه مخالفت د سنت وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي چې تاسې یو له تاسو څخه جماع کوي نو ځان دې پټوي، او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یو صحابي ته وایي چې تاسو ځان پټوئ. صحابي ورته وایي چې یا رسول الله خو موږ یوازې یو زموږ ښځې یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي فالله احق، الله په دې سره حقداره دی چې تاسې حیا ځینې وکړي. او دغه رنګه عبدالله بن عمر ته مبارک وایي و ایاکم والتعاره، ځان وساتئ له لڅوالي څخه، فإن معکم ستاسو سره هغه څوک شته چې له تاسو څخه نه جلا کېږي الا عند الغائط، ما سوا په هغه وخت کې د ضرورت او په وخت کې د جماع چې هغه کرام الکاتبین دوی ملایکې دي چې د انسان سره همیشه ملګري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسو له هغو څخه حیا وکړئ او د هغو احترام وکړئ. نو مسنونه طریقه هم دا دي چې سړی ټول نه وي لڅ، باید پټ وي. موسوعة الفقهیه صفحه 100 او دغه رنګه محراق جلد دریم صفحه 210 او موسوعة الفقهیه صفحه 100 جلد نمبر 3. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.